لوی خدای چې ډیر زیات بخښونکی او مهربانه ذات دی. د ټولو مینوالو کتونکو او اوریدونکو یو جهان مننه کوم چې زمونږ پروګرامونه په غور باندې ګوري او هغو زمونږ سره د SMS په لیکه، د میسنجر په لیکه، د واتساپ په لیکه او د کمنټ په ذریعه باندې راځي او د خپلې مینې اظهار کوي. یقینا داسې څه نشتی، لیکن دا د ملګرو مینه ده چې هغو د خپل کلتور سره، د خپل ثقافت سره، د خپل قام سره، د خپل ژبې سره او د خپل خاورې سره مینه لري. نو په دې هڅه باندې زمونږ پروګرامونو دا لړۍ د یوټیوب د لارې هم سٹارټ ده چې هغه د امیر حسین عادل په یوټیوب باندې تاسو سرچ کولی شئ. امیر حسین عادل په دې یوټیوب چینل باندې هم تاسو ته داسې قسمه ویډیوګانې راځي او د هغې نه علاوه د فیسبوک په پاڼه، فیسبوک پیج د تمدن ځمکه پښتونخوا، مونږ کوشش کوو چې خپلو مینوالو ته زمونږ د زوړ کلتور، کوم پښتون کلتور چې دی د هغې زاړه اثار یا زاړه څیزونه چې په هغې باندې بحث وشي. وخت د ساینس دور او ډېر مخکې تللی دور دی. په دې کې زمونږ زیاتر ماشومان او بیا زلمي بعضې داسې دي چې هغو د خپل زوړ کلتور نه ناخبره دي. نو زمونږ زیاتر کوشش دی چې مونږ خپل ماشومان، خپل کشران د خپل کلتور نه، د خپل تاریخ نه، د خپل جغرافیې نه، د خپل قام نه، د خپل خاورې نه د دې نه مونږ خبر کو. نو زمونږ ویډیوګانې خصوصا هم داسې ویډیوګانې چې په هغې کې څه نه څه تاریخي، ثقافتي، معاشرتي داسې قسمه بیانونه پکې شوي وي. لیکن ملګري چې دی هغه له مینه هم ډېره زیاته راکړي. مونږ کوشش هم داسې کوو چې داسې پروګرامونه جوړ کړو او بیا هم مونږ ملګرو ته اپیل کوو که زمونږ د پروګرامونو په هکله څه وایي نو زمونږ سره د واتساپ، د میسنجر، د فیسبوک، د په هره لاره باندې تقریبا راتلی شي او موږ له خپله رایې راکولی شي، ځکه د ملګرو د رایې سره به زمونږ پروګرامونه یقینا وده بیا مومي او زیات به داسې هم وي چې زمونږ بعضې پروګرامونه ملګرو ته ښه نه لګي، موږ له د هغې هم رایې راکولی شو، موږ په هغې کې هم بدلون کولی شو. او نو کوشش به کوو چې زمونږ ملګري زمونږ سره په دې کې شریکي او موږ ته یقینا ښه خبره، د ښوونې خبره، د کار خبره وکړي چې زمونږ دا لړۍ داسې دوامداره اوسي. نو د داسې پروګرامونه ما تاسو ته